د نوح علیہ الصلوۃ والسلام زویو پلار چې ورته ویلي چې کشتۍ کې سور شه، ناغه و نافرمان انکار وکړ. پلار ورته وی چې بچیا دا نننې طوفان او عذاب داسې دی چې دې زینب اس ځای کې خلاص نشي. زوی ورته وی چې زه به پاس غره ته وخېږم او په هغه ځای کې به د دې طوفان نه پناه واخلم. عزیزانو الله دې امان راکړي. علما لیکي چې د په یو سمسته کې ننوتو پاس په غره کې او ځان پسې هغه د غره سوړه بالکل بند کړه. چې بند کړه نو د دنه خپل تشي متیازې دومره ووتې چې دی پکې غرق شو. خدای طوفان د خپل ځان نوم سړی ته جوړې دی. یوازې دا خبره نه ده چې تبا د دې داسې مثال دی لکه یو بادشاہ تا نجومیان ویلي چې ته د خپل زوی ته واده مکوه او کده ته د کله واده وکړو نو په هغه شپه به د زمری خوري او د هغې نه به دی مړ شي. ډېره موده بادشاه په دې سوچ کې او زوی ته واده نه کولو. آخر الامر سوچ وکړو چې زه بادشاه یم، فوج را سره دی، اسباب د جنگ را سره دي، توپې را سره دي، اخر د زمری به راځي په کومه. واده شروع کو او د تمام خار نه غیر چاپیر فوج ودروله، وسلې ور سره دي او توپې ور سره دي چې بای دې خار ته به زمری راځي په کومه. د دې دومره لوی طاقت سره به زمری راځي څنګه؟ واده وشو، ډولی راله، ناوی او زلمی ناستی. د ناوی د زلمی ته وی چې یاره دا ستا پلار د دې زمري نه ډېر یارېده او ما تر اوسه پورې د زمري شکل نه دی لیدلی چې د دې زمري دا شکل څنګه دی. نو د ناوی او زلمی ته د حلوا یو پلیټ راغلی و، څه چې د دنیا رواج. د هلک تیلی راواغستو او د حلوا په هغه پلیټ کې د زمري شکل جوړول شروع کړل چې د ناوې ته وښیمه چې هغه زمری داسې چې د زمري شکل یې څه وخت کې مکمل کو او ناوې ته ووایي چې زمري داسې شکل او مغه وخت کې هغه د حلوا په هغه تصویري زمري کې قدرت روح واچولو، د پلیټ نه راټوپ کو، د بادشاہ زوی د مرۍ نه ونیو مړی. دنیا حیرانه شوه دا چل څه وشو. د ناوې څه چل وکړو، ناوې ورته ووایي چل مل ما نه دی کړی، دا چل شوی. د رحمان بابا شعر دی چې دغه باغ به د خلاص نشي د خزانه که چاپیرت نصد د سکندر کې. د سلطان سکندر غوندې فولادي دیوال د زندګۍ د ژوند نه تاو کې عموم چې د خزان باد پې راشي نو خلاص به نشي. تاسو خیال راغی؟ نو عرض مې دا و چې قدرت د چا وجلو غواړي نو هغه خپل متیازو نه ورته دریاب جوړ کی او هغه پکې غرق کی.
عزیزانو شپږ میاشتې دا کشته په اوبو کې وه. شپږ میاشتې پس چې سیلاب ختم شو او د نوح علیہ السلام مرګري وغیرات د تمام زنده سر اشیاءونه یو یو جوړه په دې کشته کې وه. هغه ترې راووته او قدرت د دنیا د نسلونو نظام شروع. نوح علیہ السلام ته آدم ثانی د دې وجه وای چې یو انساني آبادی خود حضرت آدم علیہ السلام نه شروع شوی او دویم نظام بیا د حضرت نوح علیہ السلام نه شروع شو. د تبلیغ ژوند چې د 9.5 کاله تبلیغ د په پیغمبري جبه 9.5 کاله کړو او عمر یې چې 1000 کالو نه پاسو. عرض میں داو چې آسمانی عذابونه عزیزانو آپ مختلف شکلونو کې راځي. د اوبو په شکل کې راځي، مخکې نورو بیانونو کې براشي. د ماشو په شکل کې راځي، د تندر په شکل کې راځي، د چندخانو په شکل کې راځي، د ملخانو په شکل کې راځي. په پاکستان چې کوم عذاب نازل دی عرض میں داو چې د عذابونه د قدیم نه را روان دي او د دې شکلونه مختلف. کم قوم چې د خدای نه باغی او سرکش وي نو هغه د پاره د سنس عذاب انتخاب الله تعالی وکړي. نل پاکستان هم د الله نه سرکش او باغی دی، قوم د خدای نه باغی دی. نو تاسو ګورئ ورته چې مختلف شکلونو کې په عذابونه راځي. نن خبر ګوره بیا د دې ملک حکومت الله تاسو ته څنګه نصیب کړي. په 40 کال کې د پاکستان قوم داسې حکومت اونلیدو چې د دوی زړه خوشحال شوی اوړې په وبس کړي. آیا حکومت چې راځي دروغجن، فریبی، دوکباز، بے ایمان آریو چې راځي او یو څه او کوي بل څه. عزیزانو موږ نه مخکې چې کوم بزرگان تیر شوي، امام بخاری رحمت الله علیه چا ورته ویلي چې دې ځای نه 1000 میله فاصله باندې یو سړی دی چې هغه ته یو حدیث یاد دی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو امام بخاری رحمت الله علیه په خپل خپو 1000 میله پیدا مزل وکړو یو حدیث پس. نن والله که تاسو 1000 قدمه یو حدیث پس مزل کړم دی چرته 1000 قدمه 1000 قدمه خو ډیر شی دی. 10 قدمه چا درته ویلي چې بار په دې سړک یو بزرگ دی هغه ته یو حدیث یاد دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا قوم ورته وایي او مړه مونږ له لږ حدیثونه یاد دي، مونږ له پولیس دا قبر دا د امام بخاری هم دا تاسو مونږ گزار خلق دغه سي دا نور د لچر دا پرې دا مونږه شیخان مولیان میاگان کنا اغنجیان دا خلق دا پیران دا د جیبونو ګړکپان
پیر دے صاحب لپٹائے پر سر کڑیو پیر جی وی تیرے سر تے سبز لیر جی اور تیری شکل خنزیر دا چرڑے مار دوی توایا کنا جرازہ و لسمی لمخ کے یو بزرگ دے اغت یو حدیث یاد دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسمی لور پسلالش ستاسو دوا پکار نانن چیزا زمرا سخت خبری میں خلین اوزی پکار ندی چیزا دسی ہوک و زما پا خدای قسم دے چی ما دا اوری دلی دی دا چی 200 میلا لڑی یو بزرگ دے او اغا محدث دے او اغا تا دا پیغمبر حدیث یاد دی ما 200 میلا المزل ورپسے کڑے ما یو دا مولانا روم یو کتاب ویلو دا پارا 15 میلا یولس بجے دورزی ازگار شوے دا مدرسینا او پسیکل سور شوے 15 میلا میں مزل کڑے او بیا میں تر مازیگر آغا سر آغا کتاب ویلے دے او مازیگر بیا پسیکل را سور شوے و ما خام دل ترا رسید یو کال دا دلتا کگا والا دا تاسو سارا جوختا 100 میلا بای دے زینا کم از کم 15 میلا بای دی کگی والے کی یو عالمو چاگتا دا فقاعت یو فن یادو درے میاشت دی کگی والے تا سہر وقتی پیدا روان شوے او 2 گھنٹے میں اغا سر تیر کری او بیا پخپلو خپورا روان چی ما سر سیکل نو پخپلو خپورا دا خو ذوق غواری مینا غواری شوق غواری ماتا دا مثنوی مولانا صاحب ویلی چی تا خودیر لوی تکلیف کے مالجی زد یہ مثنوی یو شیر مجبور کرے ما یو شیر ویاد سا شیر دے ملغدا دے چی شاد باش اے عشق خوش سودائی ماں شاد باش اے عشق خوش سودائی ماں اے طبیب جملہ علت آئیماں وہ خوشحالہ اسے اید جناب محمد الرسول اللہ پا عشق کے ڈیر خی سودا زمان او اید تمام مرضنو دوائی سودا زمان اید رسول اللہ پا عشق کے چکم سودا زما پزل کے پیدا شوا پا خدا قسم آگا دا ٹولو مرضونو دا پارا دوائیو گرزے دا عاشق خو یو درد لریڑک یو درد آگا درد پیدا شو آگا دا ٹولو مرضونو علاجی بیا دا ٹولو مرضونو مفتی محمد حسن رحمہ اللہ تعالی و تبارک دا مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہو دا دیکھ پہ گینگرین یو بیماری دا دا خپہ گینگرین شو ڈاکٹرانو چوکا تو آگا ورطیل دا خو بت اخپہ پر کول غواریو بالکل دے اغمانا کے بیخ کنی ٹول بدن بیر پوائزن کی گی او دا بمرش ڈاکٹرانو ویل سیب خپہ پر کئی ویل پرید ڈاکٹر آگئے نشیستن ویل دا سکے وی نشیستن در تا وہ خپا دا نا پریکو وی نا خپا با میں پریکوئی خو نشبا نا راکو ویل دا ولی ویل پاس بے نشی با پریکوئی ڈاکٹران ویل خپا بے نشی پریکول پٹکی با مرشی دا زیمواری اتسو کا غستیش جگڑا و یوا گینٹا
مولانا ورته والله کرانه پرې کوي چې ترسو وعده نه کړی چې نشه به نه راکو. هغه ول خلی کلی راکا کته مرشو نو ته خپل ذمہوار. هغه ورته ولیکل چې کزه دیخ په پرې کېدو نه مرشم نو زه خپل ذمہوار. خپای پرې کېدل شروع کړ دې ځکه ورته پرده واچولا او خپای غسل شروع چې شروع کړ خپای غسل کړ. اوس مولانا مسکه کیږي نه وای کوي نه پای کوي نه څه کوي. خپا غسل شو پټای و شو واډ ته یوړې شو. ډاکټران سبار آله چې دا به مړی. سار چراغ مولانا ورته خندل سال دې جیول بالکل ټیک ټاک. ډاکټران پیراله مولانا صاحب حال به اوس هغه زه خپل کار کوي تاسو خپل کارو کو ما خپل کارو کو تاسو اپریشن کارو اپریشن هم کو او زما د راس خبره مان څه تاسو کو والله پریدو دې نه حال به ډېر مجبور کړي. ول تاسو چې زما خپغه سولا نو زما نظر په یو حدیثو د جناب رسول الله صلی الله علیه ما ته د پیغمبر یو حدیث را یادو. پیغمبر ویلی دی چې د مسلمان خپکی از غیر لارشیم نو خدای پاک بداغی اجر ورکړي. نو په دې حدیث میں سوچ کولو چې خدایا ستا حبیب ویلی دی چې د ازغیبم اجر ملاویږي نو زما خو خپغو سیږي چې د دې به څومره اجر. نو په هغه اجر کې مې تصور کولو چې بیا پویم واټ کې پروت ما تاسو خپغو سره کړی والله کزه په پوښه تاسو خیال راکړئ. نو عرض مې داو چې دا حدیث ذوقي سيزونه دي او حدیث د محبوب خبري. نو د محبوب خبرو د پاره خو عاشق پکاري کنا. اوس خر ته د محبوب خبره کوي نو اپ څه کوي. دا نن چې د چا ودونه او د خلک دا سره روان دي او دوه کسو مال املاس راکې دوري جوبوي چرته عدالت دي بیگا پدرې ډمې غاړې څوک تعلقات کی خدای دې دا تعلقات تاسو په سر مار. تعلقات چې پالي جنت بنګټي دوستای چې کې جنت بنګټي. د کمسلو د رزیلو مرګرتیا چې کې جنت بوئی بدر باندې حرام. جنتونه ته ګوره مونږ ته ګوره دا ذوقي سيزونه دي. د پیغمبر یو صحابي واورید چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يحب الضباء. د پیغمبر کدو ډیر خواخو کدو ډیر خواخو. یو صحابیو هغه زما د خدای په ذات قسمی کزه په زندګۍ کې بل شی وخورم بغیر د کدو نه چې زما د محبوب کم شی خو نو زبلا بل څه شی خورم. پیغمبر راوغختو ول مبارک شه خدای ما ته وی چې دته د جنت زیره ورکا. اخو ذوقي سيزونه. یو صحابي راغی و یا رسول الله داسې عمل راته وښایه چې ډېر منې کېدی نشم خو چې بس په هغې ټینګ ولاړ. ویل پنځه منځونه سار فرض ماسپخین مازیګر ماښام ماسخوتن دا ټیک ټیک کوه. صحابي روان شو والله لا ازيد على هذا ولا انقص. والله که په دې پنځه منځونو نه څه زیات کم او نه یې کم کړم. نفلونه هم پکې ووال چې نفلونه مفلونه هم نه کوم بس پیغمبر د پنځو منځونو ووې والله که نه پې څه زیات کم او نه یې کم. پیغمبر صحابو ته ووې که یو سړي دا شوقي چې په ژوند مې جنتي سړی ولیدی نو دې سړي ته وګورئ. ولې ځکه چې د پیغمبر لفظ کم د خولې نه ووت والله که دې نه زیات چې دې خولې نه کم وتي زه به پکې څه زیات وم.
دا ذوقي څیزونه دي عزیزان. مونږ څه بني آدم یو یا مونږ څه سړي یو یا مونږ کې څه انسانیت شته؟ مونږ هغه الفاظ انسان ته وایو چې هغه انسان داسې وي چې د خدای بنده به هم نه وي. ځکه چې د خدای بنده هغه څوک چې چا کې د خدای بندگی وي. چا زندګۍ کې چې د خدای بندگی نه وي بنده نه وي. مولانا روم وایي چې زندگی آمد برائے بندگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی خو هغه زندگی ده چې د چا په زندګۍ کې د خدای بندگی وي. چا کې چې د خدای بندگی نه وي هغه ژوند ټول شرمېدلی. ما یو جلسه کې تقریر کولو نو یو پیر صدر کړی و د هغه جلسې او هغه پیر چې خالص د بازګل کوتا کو مونے سونے مړه خو سب مرداری و. خلق وی جی دا زمون باز بزرگ دی او دا صدری مال ډیره خدا دغه صدر خده. تقریر میں جی شروع کو نو آخر کې او شعر خلیل راغه په کارخونو چې ما ویلې مالکار شیطان میں کند مشولی داغه کار څو د بر امام صاحب د ډمو هغه شکرانه بده پړې ګاره داو د بر امام تمام بڑواگان چو هغه د مریدان. نو مالکار شیطان میں کند نامشولی گرولی این استلانت برولی. کار د شیطان کې او ځان ته پیر او ولی وای مال کدا ولی داسې نو په د خدای لعنت. مونږ ځان ته نیکان وای ځان ته ښه خلک وای او زمونږ هر ادا د شیطان راځه. هر عزیزانو که تاسو دا خیال کوئ چې په دې ملک باندې به حکومت داسې راشي چې دا ملک به ټیک کی زما په خپل زندګۍ کې ماته یقین نشته. دروغ درته نه وایم په خپل زندګۍ شاید چې زه ژوندیم نو د پاکستان حکومت به داسې نه ګورم چې مونږ ته پکې هغه زندگی نصیب شي چې کومه زندگی د خدای او د رسول ویلې ده. هغه قانون د ملک قانون شي کم قانون چې په 23 کال کې جناب محمد رسول الله جوړ کړي هغه قانون شي. دا زنه ګورم نو امید او مایوس قطر نن خبره وګور نه دا د خپل ملک لاهور او مشرق او پنډای اخبارونه وګورئ. پرون په 11 بجې په میرام شاه 8 جازونو بمباری کړي او په هغه بمباری کې تمام بازارونه تباه شوي دي. 80 کسه پکې مړه دي او 200 زخمیان. دا بمباری په داسې ځای شوې ده چې په دې 13 تاریخ په دې ځای ما جلسه کړې. د دې خلقو مزاج درته جلسې لاویات یا زره خلق راغلي او یو سړی دی 2 بمه ورسره دي 2 بمه. زما د سټیج ته رسېدو د بمونو منځ کې 15 منټه فرق
15 منټ پروګرام داسې سیټ شوی و چې په دې ټیم به د سټیج ته رارسي او موږ به د سټیج لاندې بمې ښیي او بس غړم بشي. الله دې هغه خلق ښه ساتي. فوراً پوه شوي دي او دواړه بمونو والا یې سره د بمونو نیولي. خو زه چې ورسېدم ما ته چا حل نه دومره وشو چې سرکاري خلق را سره کلک نښتي او ما تقریر چې بس شو نو بیا میران شاه کې زه پرېښوم نه نو فوراً په یو منډه د میران شاه نه راایستم او بنو ته یې راسپارلم. نو چې رالم دلته را هغې نه ښه نه یو. دا نن به په میران شاه کې 80 کورونو کې سالي او په 200 کورونو کې به سالي او بیا دې شرمېدلي ملک ته وګوره چې د ډاکټرانو پکې هړتال دی. ته ما ته ووایه چې دا هم د انسان بچي دي چې د خلکو بچي په بم کباب شو او ته د تنخوا او د نوکرۍ په غم کې او د بل کباب شوي بچي ته نږدې نه ورځې. دام د انسان بچي. بیا دام حکومت ته چې کوم حکومت یو کلرک نشي چپ کولی کلرک کوم حکومت د اوسجاب ډاکټر نشي چپ کولی هغه حکومت له ګړنګ کنسته پکار دي چې تورو خاورو له ننوځي. حکومت پرېږدي ورک شي ځان له په ژوند قبر وکني او مردار دا حکومت دی چې زما لال شوی بچی به په هسپتال کې به دا نرسانې وله نږدې نه راځي دا مټي ته زما وس ورسي زه به یو نرسه لیونو سپو ته وتړم. د مسلمان ملک کې د ښځو نرسو څه ضرورت دی؟ تاسو له شرم نه درځي بېغیرتو چې تاسو خپلې لوڼه او خویندې په هسپتال کې نرسانې کړي دي او په پردو کوتکو لاس وهي. داسې نه د اوس ملک به بېغیرته چېرته وي دا نرسانې د چا خویندې او د چا لوڼه دي. سړي ټول قات شو ملک وران شو. ښځې خو دې د ښځو خدمت کوي که نه د ښځو څه کار دی چې سهار هلکانو او مریضانو له راځي او استنجاګانې ورته کوي. زه په سی ایم ایچ هسپتال کې داخل وم ښځې رالې ما ته ویل تاله مخ لاس وینځو ورکې وروستو شئ ښځه به ما له مخ لاس وینځي. ما خپله ښځه باندې چېرې مخ لاس نه دی وینځلی ما سهار اودس کړی مخ لاس مې وینځلي. تاسو بل هسپتال ته راغلی هغې تلې او ټولې ښځې یې راوستې او زما تماشه یې پرې کوله. دا ستا ملک په هوایي جهازونو کې ضرورت څه دی چې ایر هوسټس یې دې کېنولي. ایر هوسټس کراچۍ نه راتلمه یو ایر هوسټس یو رساله راوړه د جینکو فوټوانو پکې. نن ملک کې وګورئ 300 کوره تباه شوي دي او د اخبارونو نن د منځ پاڼې وګورئ نن د منځ پاڼې وګورئ. پکار دا نه دی چې نن ټول پاکستان تبې نیولی. پکار دا نه دی چې نن ټول پاکستان په وینو جړلی او ستا وزیر اعظم راغلی دی نن بیګا پرون یو واده اټینډ کړی دی او نن به بل واده اټینډ کړی. په اخبار کې فوټوان وګورئ دا ستاسو ممبران دا تاسو چې والا ووټونه ورکړي چا والا خوله چینګه کړې ده چا والا دا سنبۍ چینګه کړې ده چا والا کم ځای چینګ کړی دی. دی لګیا دی غاړې وځي لاسونه ټکوي او خنداګانې کوي په ګورنمنټ هاوس کې میټینګونه کوي او نن په وزیرستان کې 300 کورونو کې ویر کېږي. او پاکستان نه دی موږ نه یو. نن ستا حکومت صرف دا کوي چې میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہو. پښتنې لدی چراشي د پښتون ګنده مزاج پښتون یو چې زما وس در باندې ورسي چې پښتو وای ژوندی بم پرې نه دم
ما ستاسو ایمان ما بل ورځ وکتو ستاسو غیرت مې وکتو په 200,000 روپو راضي نه شوئ شوئ که نه زما مخ تاسو غیرت مې وکتو ما تپوس لبره زما تپوس زه چې مړ شم ما په ډیرانو غورځوئ چې سپي مې وخوري دا خلک چې زما مړي ته راشي که زه خدای وبخلم زه به د سړي زوی یم زه خو به د هغه سړي نه قربانېږم چې چا زما قبر کنستی چا زما جنازه په اوږه کړي چا زه په لاحت کې ایښی چا ما ته بسم الله وضعناک وعلى ملت رسول الله سلمناک د پیغمبر دین ته په لاحت کې زه چا وسپارلم زه خو به د هغې خلکو نه قربانېږم زه به دغه چې خان او نواب حجرې له راغی ای های خانم دوا لره داسې چل صحیح ورک شئ خدای مو والله که مېړه غواړي چې دې خلکو ته مونځ ورکړم والله که مېړه غواړي چې دې خلکو ته جلسه وکړم دې ته تقریر وکړم چې دا ستاسو فوټوانو کې اخبارونه اخدین ټینګې هغه خلکو ته نیولي دي چې د چا د لاسه سپیډ ایران ته راښکل نشته تاسو خلکو ته ورکېږئ ایمان مې نه غواړي بادشاه د ملک محمود غزنوي و که دې کې ایمان وی په کاردانو چې نن دا ودونه ملتوي وی د قوم په غم کې نن تمام دورې ملتوي وی او نن د ټول پاکستان جنډې سرنګون وی او نن په ټول ملک یوم سیاه مناو شوی وی چې په افغانستان کې 300 کورونه په وزیرستان کې وران شو 300 میندې بورې شوې 300 ښځې کونډې شوې 300 کورونه او دکانونه او بازارونه تباه شو نن د پاکستان به یوم سیاه مناویږي دوی به څه کړي افغانستان کا ناظم الامور طلب کیا اور سخت احتجاج کیا گیا دا 800 کارت داسې نن د کابل مسله جنیوا مذاکرات ایوب خان لاړو صاحب وروسته خبره وشو جنیوا مذاکرات دوی قصدن دا کابلیانو جوړه نه راوړي چې ملک ته لاړ شي ځکه چې د دوی ورپورې الق لوند دی الکې ورپورې لوند دی نن جنیوا مذاکرات دي پلانې مذاکرات دا کېدای شي چې بین الاقوام سطح باندې به یو جوړه کول سړی وغواړي او ګینې نه پکې که ته افغان مهاجرو مشران یې نه مني مشرانو کې وګورئ که 15 او شپږ کسه یې مني او 2 یې نه مني او 2 راونیسئ ځوړندې کوي خبره ده که نو عزیزانو د هر شي جنگ آسان وي خو د خېټې جنگ ډېر ګران دا نن ستا په ملک کې تبلیغي جماعت والاو پسې چې بد وي په خدای قسم که د تبلیغ والاو نه ښه خلک چېرته دنیا کې شته په خدای قسم درته خورم خپله ډېر بېکاره مس رانه نه کېږي نن ورپسې دا خلق ولې دي یو شی را پیدا شوی طاهر القادري ورته وایي په ټي وي باندې راځي په دې ټي وي باندې ډاکټر اسرار هم راتلو سان جامع شو په ټي وي هغه را مخامخ کړی دی کټر بریلی هغه بریلی دی چې هغه ورځ په اخبار کې یو بیان ورکړی چې زه مکې ته تللی وم په مکه کې په غار حرا کې ما ته جبرائیل علیه السلام راغلی دا طاهر القادري هغه سړی دی او مال هم ملایکې راغلی وي نورې ملایکې هم راغلی وي هغه د کشمیر ملایکې خو چې د پنجاب علما ورپسې شو نو بیا یې وایي چې نه د کشمیر هسې خلکو ما پې ملایکه نامه ایښې دا طاهر القادري هغه سړی دی نن دې بې ضمیره او بې غیرته قوم هغه نه مولیا جوړ کړی د هغه شکل وګورئ سر یې انګریزی پرېښی دی او ګیره کینچی کړې ده واورئ دا مسله د چا ګیره چې د قبضې نه کم وي هغه ګیره د خریلو برابر ده
د چا ګیره چې د موټي نه کمای داغه او د خړلو یو حکم دی د طاهر القادری ګیره وګورئ خشخشه پرېخه ده د فاسق دی او دا خبره چې جبرائیل راغله دا مسلمان هم نه راشي جنگ اخبار کې هغه کټینګونه درته وخم چې لوی سرخی سره د ورکړو چې په غار حرا کې نو غار حرا کې خو جبرائیل رسول الله ته راغله وکړه د بے زمير قوم هغه نه اسمان جوړ کړي او هغه پرېلې دي هغه پرېلې چاوي الله کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے خدای سره وای څه دي خدای خو یو توحید ذات ته که صدیق رسول الله سره دا پرېلې ور سره بیا د ملک روټي خلاص او د زیارتونو شکرانه خوار مرګري شي دا د مړو غساله او د مړو الوا خوار مرګري شي د زیارتونو حاصلات خواره په خبر ګوړاند شي راشي لک شریعت نه خو تاسو کوي چې په قبر منجور کې نول بیا مالګي خول بیا جاروګانې خول بیا په خزو جاروګانې وال بیا داغه چندې راټولول شریعت نه هم لک تاسو کوي چې دا رواج بیا غټ کټه په زیارت کې نولې خزا ورشي ملا ورته ټیټه کې دی په جارو دا د چا په خزو جاروګانې وایي د چا وایي خو د معتبرو خزو باندې جاروګانې په کلبونو کې وایي ستاسو په خزو جاروګانې په زیارتونو کې وایي خبره خلاصه ده دا به کېږي کله دا به هله کېږي چې د ملک قانون قرآن او حدیث شي عرب ملکونو کې وګوره زیارت ته خو د څوک نږدې شي قبر ته خو د څوک نږدې شي جارو کاڼه دا خو سوال نه پیدا کی ته دې نه اٹک نه واوړه په دې دغه ګوره مشهور نجومی کے کرشمے ہاتھ دکھا کر دل کی حالتیں پوچھ سوک دے ایوب صابری دے پلانے قاسمی دے مشہور نجومی تا اخبارات داغی پراپیگنڈا کئی تمام دیوالوں داغی پراپیگنڈا کئی راشی قرآن و حدیث خو کری چھ محبوب سے بھی پیغمبر ویلی دی من اتا کاہنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یو سړی جادوګر ته راغی لاس یې ورته وښوده او هغه ورته څه وویل او ده ومنل دی کافر شو په هغه قرآن چې کوم په رسول الله نازل نن زمونږ ښځې د شب قدر په شپه په کورونو کې پالونه ګوري منګي کې څه نامې مامې واچي که نه جي دا جینکۍ راټولې شي منګي کې نامه واچي پلانې 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 ته خو پلاني له وجې نه ستا نامه خو هغه پلاني راووته په سترګه مړون دی اجینې ورپسې وایي چې پلانې په سترګه ړوند دی او بیا نه کړم او ماڼي به وړکم رانجه به پورې نه دا د چا لونه وایي او د چا ښځې دا ستاسو ملک دی دا زمونږ ملک دی دا نظام به هله ټیکي دا نظام ضیاءالحق نشي ټیک کولی ضیاءالحق ته وګوره په ملک کې دی اور بل دی او ته لاړې په هندوستان کې د کرکټ تماشې کې دا کرکټ داسې آسمانی لوبه ده په قرآن په دا منځ کې لیکلې ده د حدیث په دا منځ کې لیکلې ده کرکټ ته او کرکټ ته د هلکانو ته وګوره که پروردګار په دوی باندې د چرګو مرض راغی دا حرانیان دا د چرې زامن چې یو پاتې نشي په دې وخت پورې بیا روډي نیولي دا چل کوي هلکه څه چل دی مور دې وتښتېده خور دې وتښتېده وکټې وکړو رن یې وکړو وکټې وکړو رن یې وکړو دا ملک کرکټ ته بیا دنیا ورته ناسته او دې ته هم کتلي دي شرمېدلو
چې ښځې ورته ناستې دي او د غونډس کمږي په کم ځای دې ته هم کتلي دا قسم په خدای که یو د ژوندي پرېښودی دا قوم یو نو ته بیا لاړې ځان سره دی خاتون اولم بوتله او تم لاړې د کرکټ تماشې دی په ملک دی اور بل دی په ملک دی بچی کباب کېږي لګیا دی او ته د کرکټ تماشو ته دا زمونږ ملک دی عزیزانو دعا دا کوئ چې یا الله یا خو پاکستان په صحیح معنو کې پاکستان کې قانون قرآن کې قانون حدیث د جناب محمد رسول الله کې او کدا نه کېږي نو په وخت بیا پیرنګیانو ته حواله کې دا قوم د دې اهل نه دی چې دا آزاد وي دا قوم د دې اهل دی چې دا ټول عمر غلام د دې ضمیر پلیت دی ذهنیت غلامانه دی یو بادشاہ په لار روانو یو ملنګ یې ولیده چې ملنګ یې ولیده ډېره ښایسته وه راوینې وه محل ته یې بوتله خاوند یې شته وې نه جي فقیره یم زه خیر غواړم ملا یې راوغوښته بادشاه ځان ته په نکاح ښایسته ښځه چې په نکاح یې کړه د شپې ورته بادشاه وایي راځه ما سره روټۍ وخوره دا ورته وایي نه زه نه خورم هغه خیال کړی چې دا به شرمېږي ناوې ده یو ورځ چې بله ورځ چې بله ورځ چې بله ورځ چې میاشتې تېرې شوې ښځه د بادشاه سره یو ځای روټۍ نه خوري بادشاه سوچ وکړو چې دا کم ټیم خوري پیړه د دې غرکشه نهارې تېرې یو ورځ یې بادشاه روټۍ وخوړه ورته پټ چرته کېناست پټ نو دې روټۍ راواغسته او ټوکړې ټوکړې یې کړه او په تاخونو کې کېښوه او یو تاخ ته ودرېږي چې خیر راوړئ خدای مو بخښه روټۍ راوړي بل خیر راوړئ خدای مو بخښه روټۍ راوړي خیر راوړئ خدای مو بخښه روټۍ دا ټوکړې داسې راټولي کړي نو بیا ورته کښېني او یې خوري ځکه چې د دې فطرت داسې و که نه ټول عمر خیر غوښتی نو کا د بادشاه کور ته رالم فطرت یې بدل نه اذا كانت تباع سوء اذا كانت تباع سوء فلا ادب يفيد ولا اديب فطرت چې د کم قوم ګندۍ کروڑونه ماشټران ورته ونیسه والله کې فطرت دي د دې قوم فطرت ګنده دی ذهنیت یې ګنده دی دی تر ننه دا محسوس کړي نه دي چې مونږ یو آزاد قوم سهار په دې لاره تېرېدو امرګري راته ویل لږ زر زو د مړي دوا ته وې دا وزیر اعظم صاحب تېرېږي بیا روډ بند نه شي چېرته مال روډ به څوک بندوي ویل پولیس مال پولیس خو دې نږدې راشي زمونږ د موټر نږدې دې راشي چې روډ بند دی وزیر اعظم تېرېږي چې زه د ده د کلمې درته په دې سړک شیندم او که نه دا ډرایور ته هم چې ویوت دا سړک د وزیر اعظم د پلار جایګیر دی چې بل څوک به پرې نه تېرېږي ودرېږي وزیر اعظم صاحب تېرېږي ټیک به مونږ هم پیسو دی له د روډ بندي او یعنې دله د لار صفایي او مونږ چې تېرېږو نو صاحبه الله دې امان راکړي نو یو خو رشکې دي چې د خدای قهر مړه کم حکومت چې د رشکې د سلنسر علاج نشي کولی هغه د څه علاج و دې شرمېدلو نه تپوس کوي چې د رشکو نه سلنسر یې ویستي دي یو ټلار دی دا ولې ویستي وایي بیا تیزه نه ځي نو چې د رشکو د سلنسر علاج نشي کولی اب هم څه ملکي چې دا اوسجاب ډاکټر چې پرون تا پاس کړی دی او ته د هغه علاج نشي کولی مړه تم څه حکومت یې کلرک بابو مزدور چې ته د هغه علاج نشي کولی تم څه حکومت علاج څه شی دی وښیم درته داسې نن راوځئ د دې بنګلو نه او په غریب کور کې کېنئ ټیک ده غریب کور کې کېنئ او دې قوم ته وښایئ چې زما کور ته غټه غوښه راوړه د ناغې په ورځ دال او ټیپر او سبزي راوړه چې زه یې خورم او دې غریبو سره په یو تالي ته کېنه او په یو تالي روټۍ ورسره خوراک شروع کا که چا په دې ملک کې هړتال وکړو راشئ دا ګیره مې په متیازو کله کوي
हड़तालुना खो ज़का कई कि हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी और गरपीर का बिजली और चिरागों से है रोशन। माँ तदे पमड़ा खेतर उठाई ने मिलाएगी जमा बची तदे पलसम के दाखिला और पना या लसम के दाखिला ने मिलाएगी और स्ता बचे दे अमेरिका और लंदन तजी स्ता द प्लार मल्क न दे दगार तालुना बम खलक की और दगा जुलूसुना बम की और दगार सफा तो तराश दद्वी गुंदी जुंद इख्तियार का तो गोरा ची ब्यासो करता है सदा से ना भाई चित्ता माओ गोरे चिदा द मल्क वजीर दे गवर्नर दे सदर दे वजीर आजम दे मां पश सोर वजीर आजम सदर से हम कहते पे साइकिल सोर शर वो शर्मी दलिया तो दतावसो पे साइकिल सोर दे दस पायानो गुंदे टोपाए पे सरदा फोटो ही पे अखबार के लगे चाहे है सदर से पे साइकिल सोर दतावसो दा कौम सोर दे पदे तो का उस समुलियान रा पैदा करी दी शरीयत बिले वर पे मख्ती करे चाला बिले पेश करे दे अला बिले पेश करे दे अला बिले पेश करे दे वो सौर दा कौम पदे तो का करे बिया द सियासत आगा पाटाई चे पदवी मल की दुनिया ओ पे जंदे दुनिया ओ पे जंदे चे तुर्किया सुना डर न जोड़ शु तर स्पेगमो पे हुकूमत के पे माजिरो के तर स्पेगमो मारश वही कसम पे खुदाई चे जस्ता सो द खेटो नशने ओ बे ओ बासा दा बोल्टी कवई दा स्ता सो खेटे चे द चरगानो कब्रिस्तान दे दा बोल्टी कवई दुनिया पे जन रही आ कौम लपस्तरगो के खावरे अच्छी चारे शरीयत बिल पेश करे अवाला आईने शरीयत कॉन्फ्रेंस थे अवाला प्लाने दे वाला प्लाने यो अंग्रेज पे यो मुला सवाल कुछ शैतान दे चशी ना पैदा है अगर वरतवेली चीज खबर यो मुला वलाड़ो अगर वरतवेली ची शैतान दौर ना पैदा है खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फखार व खलकल जान मिन मारिजिम मिन नार द खालिस से लंबे दौर न शैतान पैदा ना पादरी वर्तवई छे मुला से शैतान पैदाम दौर न दे और क़यामत के बे खुदा वाम चे पौर के नो और चोर सरा मिलाव शगत से तकलीफ हो तोला दुनिया में तबाकड़ा और तलारो नो खुदा सजा से वर्करा दे शैतान खबर हम दिमाग के राला पकार खुदाऊ के शैतान ला तो सजा मिलाओ शहर न सजा वाला से मिलाओ और सारा मिलाओ शो बस खबर खलास मुलारियान शो बेड़ा करके शिकायत से हुई यवामी सड़े वाला चवलाड़ो अगदा से कच्चा देवालो दागे ने दुमरा चमरा वागस और दा पादरी पदे से चिवीनिष्टो श्री विने पेरावाने पादरी मंडा करताने तारा पोटे को सड़े उनी वो अदालत तय पेश चे पेश को अदालत वर थई चे दानी वाली विष्टो दा पादरी पदे विजी दे पादरी साहब यो सवाल करे जमुन पदे मुलाबा दतवाए चिता से सवाल करे पादरी साहब से सवाल दे करे वे मा दा सवाल करे चे शैतान पैदाम दौर न दे क़यामत के बेखुदावाम ची पौर के नूर चोर सारा मिलाव शगत से तकलीफ हो वेदा सवाल में अदालत वही दे सड़ी तक तो खुदा सवाल करे विजिदा तपोस दे पादरी नौ का तसना पैदा है तसना पैदा है वे तसना पैदा है पादरी से वे जखावर ना पैदा है नागा चढ़े और तो माउश दे पचशी वे दखावर पचम वे खो तम खावरे हम दिन विश्ते पे खावर बांधे नो खावरा चे खावरे सारा मिलाव शागे तसे तकलीफ हो चराले और रिपोर्ट ते को जदे अदालत तरह पेश मा खबर पई अमियान दर जमुंगा मजाकिन सुकु या मुला या सोई बलबल सोई मुमकिन पला खितार खुदा पतूरो बोया सुकु या मुला या सोई बलबल सोई पदे कहरा अमियान दगो मुला बची चरतला जवाब शो अलतब जवाब अवाम को नाजीजानो खुदा तरुजू से चिया अल्लाह दानन जमुन पदे मल्क आसमानी अफतुन नाजिल खुदा दे मल्क कानून बदल के दा मल्क पड़े रो लो विनो हासिल शवे दे खुदा दे कानून बदल का
او حکمران هغه خلق راول لکه محمود غزنوي چې واخر دعوانا ان الحمد لله. ګرانو اورېدونکو زموږ د یوټیوب چینل د IITV په نامه سره دی درسره خوښ او یا سبسکرایب کړئ. الله تعالی دې زما لپاره د خیر او ستاسو لپاره د هدایت ذریعه وګرځي. امین.